عبدالله وایي غني د هوکړه راسره وکړي د لوړې له مراسمو تېرېږم. ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله چې اوس یې همشموله حکومت اعلان کړی دی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کوي. خو تازه عبدالله له ټولو نیوز سره په خپلو خبرو کې ویلي دی چې د ټاکنیز کړکېچ د جوړجاړي په هکله هڅې روانې دي او که غني وغواړي نو د دواړو لورو پر ځای د یوې لوړې مراسم پر ځای کیدای شي. ډاکټر عبدالله وایي چې له ډاکټر اشرف غني سره د خبرو او د کړکېچ د حل لپاره هیله مند دی او لا هم امکان لري چې په دې اړه له غني سره خبرې وکړي او د مسلې حل ته ورسیږي. عبدالله زیاتوي چې د ولسمشر غني په څیر دی هم د لوړو مراسمو ته چمتووالی لري، خو که کړکېچ حل کیدای شي او ګډ کار ته زمینه برابریدای شي نو په هر حال کې له دواړو لوړو نه یوه لوړه غوره ده او هیله لري چې همداسې هم وشي. ډاکټر عبدالله دا هم وویل چې د ولسمشر غني باید له حکومت او تدابیرو کار واخلي، راتلونکي ته د وګوري او د سترو اهدافو لپاره باید دواړو خواوې له یو څو کوچنیو خبرو تیر شي او په کوچنیو مسایلو سره سترو اهداف هیر نه کړي.